اسم محمد اسلم، مسئول تطبیق برنامه میثاق امنیتی و پاسپورت صحوی ریاست امنیت ملی دولت. بارکزی صاحب درد ستاسې د ټولو مولوي صاحبانو رئیس صاحبانو چې دلته ناستو د ټولو درد او بلکې د دوی نه د ټول افغانستان د خلکو درد. زه به اول په هغه موضوعګانو چې موږ یې لرو تاسې دپاره په هغې باندې بحث وکړم، بیا به انشاءالله ستاسې خبرې ته راشم. په هغه قسم او په هغه رقم چې لازم دی چې د علماو قشر د حکومت سره او حکومت د علماو سره باید همکاري ولري. زموږ او ستاسې د دې ناستې یو هدف دا دی. یو هدف هم دا دی چې که تر اوسه د حکومت د علماو د دې علمیت د دوی د وجود او د دوی د نفوس نه څومره استفاده کړې یا نه ده کړې، د دې نه وروسته باید وکړي. او حکومت هم دې نتیجې ته رسېدلی دی چې یوازینۍ لار د خلکو ده چې د حکومت سره باید ملاتړ وکړي او د خلکو راټولېدلو ادرس علما دي چې باید په دې خلکو باندې راټول شي، بل ادرس نه لري. وکیل صاحبان د ګذر دي چې په دې باندې باید راټول شي، بل ادرس نه لري. دې نتیجې ته رسېدلی. نو یوه خبره هم دا ده چې تامین د امنیت د علماو په خاطر به حکومت د دې نه وروسته ډېرې نوې برنامې چې تاسې به انشاءالله مستقیما په جریان کې هستې ولرئ. بل هغه مشکلات که شخصي دي که په سطحه د عموم د علماو دي، لکه بارزي صاحب چې یادونه وکړله، دغه مشکلات او نیازبندۍ او ضرورتونه د علماو چې دي دې ته به رسېدلي کېږي. دا خبرې چې زه کوم بلکل چې تیر وختونو کې شوي دي وادي شاته غورځول شوي دي. عریضې تر ولایتونو او تر رئیس صاحبانو